أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله پاک ته له رټلي شوي شیطان نه. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله په نوم چې ډېر مهربان او پوره رحم لرونکی دی. إذا الشمس كورت کله چې لمر ونغښتل شي یعنې رڼا یې لاړه شي. وإذا النجوم انكدرت او کله چې ستوري تت او خواره شي. وإذا الجبال سيرت او کله چې غرونه وخوځول شي. وإذا العشار عطلت او کله چې د لسو میاشتو بلار بې اوښې په خپل حالت پرېښودل شي یعنې خوشې کړی شي. وإذا الوحوش حشرت او کله چې د ځنګلونو ځناوران سره راغونډ او سره یو ځای کړی شي له یو بل نه د قصاص اخیستو لپاره. وإذا البحار سجرت او کله چې د سمندر اوبه لمبه کړل شي یعنې خوږې او تروې اوبه سره ګډې شي او لمبه وکړي. وإذا النفوس زوجت او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړل شي. وإذا الموءودة سئلت او کله چې له ژوندۍ خښې کړل شوې نجلۍ نه پوښتنه وشي بأي ذنب قتلت چې هغه په کومه ګناه وژل شوې ده. وإذا الصحف نشرت او کله چې عملنامې پرانیستل شي. وإذا السماء كشطت او کله چې د اسمان پردې بیرته کړای شي. وإذا الجحيم سعرت او کله چې دوزخ په زوخ راوستل شي یعنې لمبې بلې کړای شي او زوک جوړ کړي. وإذا الجنة أزلفت او کله چې جنت نږدې راوستل شي. علمت نفس ما أحضرت په دغه وخت کې به هر چاته څرګنده شي چې له ځانه سره یې څه راوړي دي. فلا أقسم بالخنس نو نه زه لوړه کوم په راوښتونکو یعنې ستورو باندې. الجوار الكنس او په پټه خوځېدونکو ستورو باندې. والليل إذا عسعس او په شپه چې مخ را وګرځوي په تیارو خپلو سره. والصبح إذا تنفس او په سهار چې کله سا واخلي یعنې قسم خورم زه په سبا کله چې سا ووهي راوخیږي یا روښانه شي. إنه لقول رسول كريم دا په واقع کې د یو ستر استازي وینا ده. ذي قوة عند ذي العرش مكين چې ډېر قوت لرونکی او د عرش د څښتن پر وړاندې لوی مقام او لوړه مرتبه لري. مطاع ثم أمين د هغه حکم منل کیږي او هلته هغه د ډاډ وړ دی. وما صاحبكم بمجنون او اې د مکې خلکو ستاسې ملګری لیونی نه دی یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجنون نه دی. ولقد رآه بالأفق المبين او د یقینا هغه پیغام راوړونکی یعنې جبرائیل امین په روښانه فضا کې لیدلی دی. وما هو على الغيب بضنين او دی د غیب خلکو ته د وحی رسولو په کار کې بخیل نه دی. وما هو بقول شيطان رجيم او دا قرآن د کوم رټل شوي شیطان وینا نه ده. فأين تذهبون نو بیا تاسې کوم پلو ته ځئ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين دا قرآن خو د ټولو نړیوالو لپاره یو نصیحت دی. لمن
شاء منكم أن يستقيم لتا سه نه هر څوک چې غواړي په سم او مستقیمه لار باندې لاړ شي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين او ستاسې په خوښه هیڅ نه کیږي تر څو پورې چې د الله رب العالمین خوښه نه وي صدق الله العظيم رښتیا وویل لوی رب